دا چې سړی امام تابع ده د امام متابعت په کوي خو ته ورغله امام په لمانځه ده امام چې په کوم حال ده ته به په هغه حال کې ځان ورسره شریکوي نبی علیه السلام یې راغی تاسو یو لمانځه ته امام په یو حال مثلا په رکوع به ورسره شریکېږي په سجده به ورسره شریکېږي په قعده کې به ورسره شریکېږي دا بل روایت کې دا علما دغه تشریح کوي چې امام په سجده او ته ورغلی سجده به ورسره وکړي خو دغه رکعت به حسابوې نه اوس نو ته ورغلی لمانځه ته امام په لمانځه ده که په رکوع دی ته به نیت وتړې تکبیر به ووایې په ولاړې ما بل ورځ درته ویلې دا زموږ خبره په نیت خرابېږي نیت هم ډېر اوږد نه سره برابرېږي عین اودس دې چې وکړو چې را روان شو لمانځه ته چې په یغ ځای کې نیت وکړې هم به صحیح ده چې بیا په منځ کې نور مجلسونه خبرې نه وشو هغه هم وایي صحیح ده جومات ته راننوتې صرف په زړه کې دومره وکړه فرض لمونځ کوم د دې ماسپښین نیت مې ده په دې امام سي خلاص اوس نو دا تکبیر به په ولاړې وایه امام په رکوع ته ته راورسېدې نو تکبیر به په ولاړې وایه ولې قیام فرض ده تکبیر دپاره قیام فرض ده بیا اوس دوه قوله دي یو قول دا ده چې تکبیر دې وویلې بیا به د یو آیات په انداز نورم درېږي پس د هغه نه به بیا دوم تکبیر وایې رکوع ته ورسېدې او څوک وایي چې قیام چې فرض ده د یو آیات په انداز دا یو آیات په دغومره کنکای آیات په دغومره وخت کې ویل کېږي الله اکبر دا دی ولاړې نه چې رکوع ته رسېږي په دومره وخت کې الحاقه ملحاقه ویل کېږي که نه او کنکای آیت ویل کېږي که نه ویل کېږي نو دا غم کفایت کوي خو ګورئ اول تکبیر وویله شو په ولاړې بیا اقتدا صحیح ده خو که نه چې دا موږ خلک اکثر هلته امام په رکوع وي دی ورته ورخطا چې اوس رکوع رانه تېره نه شي الله اکبر په دغه تکبیر ټیټېږي دا اول تکبیر په ولاړې نه کې پوره په دغه تکبیر ټیټ شه فرض پاتې شو لمونځ نه ده صحیح غریب دی خوشحاله مې چې رکعت مې ویني او لمونځ مې ویني او هغه یې لمونځ ټول نه ده صحیح فرض پاتې شو تکبیر دپاره قیام فرض ده کم از کم د یو آیات په انداز وایي خو هغه به دومره مې اکتفا شي چې الله اکبر دې په ولاړې خلاص کو بیا چې دوم تکبیر رکوع ته شروع کوي نو په دا لارې چې ځي دغومره قیام هم ځکه کفایت کوي خو اول تکبیر به په ولاړې خلاص شوی وي که به رکوع ته لاړې تکبیر دې په لارې ورویلې دا تکبیر دې انتقال شو سنت تکبیر دې ویلې فرض تکبیر پاتې شو نو لمونځ بیا بیخي صحیح نه ده خو که رکوع دې ونیوه رکعت یې ونیوه خو که امام په سجده ده ته راغلې نیت یې وتړو الله اکبر دې وویلې په ولاړې امام په سجده ده مثلا د اولې سجدې نه راجوګ شو دومې سجدې ته ته اوس دا خیال کوې چې دا خو هسې د ما حسابېږي نه رکعت خو نه حسابېږي نو په ولاړې انتظار کوي چې امام راجګ شي پس د هغه نه ورسره شریکېږي نو غټ ثواب نه محروم کېږي ګورئ دلته چې تا خاص د خدای د رضا دپاره دومره تلوار وکړه ولقد علمنا المستقدمین منکم دومره تلوار دې وکړه چې هغه جز د لمانځه چې تا د لمانځه نه حسابېږي نه یعنې د تا رکعت نه ده په امام په سجده ده ته ورغلې الله اکبر بیا پسې ټیټ شوي الله اکبر سر به دې د سجدې نه نه راپورته کړی چې تېرې صغیره ګناوې دې ټول بیا خدای پاک معاف کړي که رکعت ونه نیول شو دا ګټه دې وکړه چې ګناوې الله تعالی ټولې په معافوي صغایر ګناوې نو چې په کوم حال کې ورورسېدې په قیام کې خو فبها ونعمت په رکوع کې هم رکعت حساب ده په سجده کې دې وینو امام نه ده حساب امام په قاعده ناسته ته راغلې تکبیر به ووایې ور ټیټ به شي کې به نه ذاتې په قاعده کې اگر که تا د لمانځه نه حسابېږي خو لیکن ورسره شریکېږي به د هغه سره د لمانځه سره